درنو لیدونکو، نن درته د ترکیې په اړه یو راپور لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ترکیې په ازمیر ولایت کې هغه وخت خلکو خپل نارضایتي وښوده چې د کوڅې په مابین کې څو کسانو لومړی د اړیکو سوداګري کوله او وروسته یې په همدې کوڅه اړیکې ټینګې کړې. دې پیښو داسې حال راخیستی چې لومړی د کوڅې په مابین کې د اړیکو سوداګري کېږي، بیا همدا خلک کله د موټر په داخل کې، کله د اپارتمان په کونج کې د یو بل سره اړیکې ټینګوي. د ترکیې هیواد د ازمیر په ښار کې خلکو نور د هغه کسانو ناوړه کړنو ته غبرګون ښوولی چې په عامه لاره کې سوداګري کوي. په دې سیمه کې د 10 بجو وروسته په لسګونه نجونې ولاړې وي او ځان ته د مشتري پیدا کولو هڅه کوي. د سیمې خلک وایي دوی د دې حالت څخه څو ځله پولیسو ته شکایت وکړ، څو چې پولیس راشي دوی وتښتي او سبا بیا هم دا کارونه کوي. د سیمې یو اوسیدونکی حسین وایي ډیر زیات خلک له دې سیمې څخه کډه شوي. کله چې څوک نوي دې سیمې ته کډه راوړي او دا حالت وګوري، یوه میاشت وروسته بیرته له دې سیمې کډه باروي. د ده په وینا چې پولیسو ته یې ډیر زیات شکایتونه کړي، خو لا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده. د سیمې یو بل اوسیدونکی قدیر وایي هره ورځ چې دلته راشم ټوله سیمه یې چټله کړې وي، د هیڅ چا څخه یې حیا نه کېږي او موږ ته یې لوی سردردی جوړ کړی دی.